د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په رحمت کې لورم خپله حصه پیدا کړه. د پیغمبر د راتګ څخه مخکې په عربو کې د جاهلیت دور چې کله به د هغې په کور کې دا آواز ورباندې وسو چې ستا په کور کې ستا لور پیدا سو، نو قرآن کریم ظل وجهه مسودا، بیا به دا مخ تک تور او د غمه به ډک او د خشمه څه به ډک او بیا به ځان شرمېدلی بالی او بیا به په دې قوم کې ځان ښکاره کوی. او ډېر ځله په معامله دې حد ته ورسېدلی چې بیا به یې هغه لوڼې ژوندۍ په خاورو کې ښخولي، ځکه د ده غیرت دا نه اخیستله چې زما لورې د بل په کور کې، ځکه د دا مزاج ځان له نه جوړوی چې زه د کور په لور په خدمت کې ځان ستړی کړم، ځکه لور کوس د بل د کور د هغې ماله په شا باندې نه راځي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې امت ته د لور متعلق څه هدایت پرېښود. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابو ته ویل من عال جاریتین، یو سړي ته الله تعالی دوې لوڼې ورکړي، د هغې عیال دوې لوڼې دي، حتی تبلغه هغې د هغې زندگی او د هغې ضروریات د بلوغ او د لویوالي پورې ورپوره کړو او هغې یې په ښه عزت او په ښه طریقه باندې د خپل خاوند تر کوره پورې ورسولې. نو جاء یوم القیامه انا وهو هکذا، چې د قیامت په میدان کې راسي زه او دی به پر څنګ باندې سره روان یم، چې الله تعالی په جنتونو کې ما ته کوم ځای راکوي، بیا به هغه سړي ته الله تعالی په جنتونو کې هغه ځای ورکوي. ځکه علماو لیکلي دي چې کله سړی د سفره سره راسي کور ته راسي بچان له تحفې راوړي، نو لور هم ورته رازغلي او بچی او نارینه هم ورته رازغلي، نو پکار دا دی چې د بچي تحفه چې د لور په شکل ده د هغې تحفه د نارینه بچي څه مخکې ورکړي، ځکه هغه داسې مخلوق دی چې د هغې په خوشحالي باندې الله تعالی تا د جهنم څخه ساتي، د هغې په خوشحالي باندې الله تعالی تا ته د جهنم څخه نجات درکوي او د هغې په خوشحالي باندې الله تعالی په جنتونو کې تا د پیغمبر علیه السلام همسایه جوړوي. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام من ابتلی بشیء من هذه البنات، چې کوم سړی الله تعالی په دې لوڼو باندې مبتلا کوي، یعنی د لوڼو راتلل یو ابتلا دی، یو امتحان دی، چې د کوم چا په کور کې لوڼې زیاتې سوې بچانې زیاتې سولې، نو دی هغه سړی خامخا څه وارخطایي لري، هغه سړی څه پریشاني لري، هغه سړي سره دا ارمان او توقع وي چې کاش زما نارینه بچان وی، لیکن د الله فیصله پر هغې باندې د لوڼو د ابتلا او د امتحان وسوله، او هغه سړي څه وکړو فاحسن الیهن، د هغه لوڼو باندې صبر وکړي، د هغې ښه زندګي ورتېره کړه، د هغې ښه روزنه وکړه، د هغې پالنه وکړه. پیغمبر علیه السلام وایي کن له سترا من النار، الله تعالی به دغه لوڼې د ده دپاره د جهنم څخه ستر او پرده جوړه کړي، بیا به د ده د جهنم په مابین کې الله تعالی دا لوڼې جوړوي. حضرت سراقه ابن جعشم یو صحابي دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي الا ادلک علی اعظم الصدقه، په دې انسانانو کې یو بهترینه صدقه در وښیم چې د هغې غوندې بله غټه صدقه نشته. هغه ورته قال بلا یا رسول الله، ای د الله رسوله بهترینه صدقه را وښیه، پر چا باندې وکړم چې هغې ته اعلی درجه قبولیت وي او د هغې مثل بله صدقه نه وي، هغه صدقه مې کومه ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي ابنتک المردودة الیک لیس لها کاسب غیرک، ستا بچی د خاوند در کوره پورې ولاړه، یا د خاوند د طرفه طلاق شوه، یا د خاوند وفات سلو هغې برته ستا و کور ته مجبوره شوله، او د هغې دپاره په ټوله زندګي کې بل داسې څوک نشته چې د هغې ضروریات ورپوره کړي، د هغې دپاره بل کاسب نشته، د هغې دپاره بل رزق راټولونکی نشته، د هغې دپاره بل ضرورت پوره کوونکی نشته. پر دغه لور باندې چې کومه صدقه ته کوې، نو پیغمبر علیه السلام سراقه ته وایي در دې بهترینه صدقه په ټولو انسانیت کې نشته، چې د هر چا سره کوې در ټولو بهترینه صدقه دغه ده چې کومه بچي ستا کور ته ورته راواپس سي او هغه بچي ستا په کور کې ستا بغیر بل څوک نه لري، نو د هغې دپاره بیا صدقه کول ډېره بهترینه صدقه ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په رحمت کې لورم خپله حصه پیدا کړه، چې سړی د لوره سره احسان کوي، الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګرتیا په قیامت کې ور نصیب کوي،
چې سړی د خپلو بچانو سره چې د لوڼو په شکل دی د هغې شر و زن او پالنه کوي، الله تعالی د قیامت په میدان کې د جهنم څخه حجاب جوړ کړي، الله تعالی د قیامت په میدان کې د جهنم څخه ستر او پرده جوړه کړي.